معظم علي. د ایمان، وطن او عدالت لپاره د انګریزي استعمار پر وړاندې د مبارزې اتل. معظم علي. جيشم برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. ورونو د بندنور والی ایاز خان د خپل ماڼۍ په یوه خونه کې قدم واهه. د هغه له سترګو د یوه بېرحمي او له څهرې نه د ګیدړ چالاکي خوټېدله. ناصرالدین خونې ته ورننوت او ویې ویل: زه کلي شپه ویده نه سوم، ووایه له کنټاپو نه څه احوال راغلی دی؟ ایاز خان وویل: نه، زه پر دې حیران یم چې زما استازی ولې دومره ځنډ وکړ. ناصرالدین وویل: زما په خیال به ستا مرسته ورسېدلې وي. ایاز خان ځواب ورکړ: د مرستې استولو هیڅ ګټه نه کوله. ما د کلا قمندان ته دا حکم استولی و چې له هغه ځایه پوځ راوباسي او حیدرګړ ته راسي. ناصرالدین وویل: تا خو ما ته ویلې وه چې زه مرسته ولېږم. ایاز خان وویل: هوکې، خو زه اوس د کلا ساتنه بې ګټې بولم. زما اندېښنه ده چې د کلا د نوي حاکم د قماقلې په سبب به ډېر خلک ووژل سي، او زه پر دې خفه یم چې تا افتخارالدین له داسې کسانو سره پرېښود او ترې راغلې. په هر صورت ته اندېښنه مه کوه. زما باور دی چې تر اوسه به د کلا پوځ حیدرګړ ته رارسېدلی وي، او ما افتخارالدین ته دا حکم استولی دی چې زر تر زره دلته راسي. ناصرالدین وویل: زما اندېښنه دا ده چې که تا د کنډاپور د پرېښودلو امر کړی وي، نو صدیق علي به دې پر استازي باور ونه کړي. هغه به پر دې باور ونه کړي چې ته دومره ستره غلطي کولی سې. ایاز خان غاښونه وچیچل، ویې ویل: زه اوس پر دې فکر کوم چې د دې ناپوه د غرغړ کولو لپاره به کوم ځای مناسب وي. ناصرالدین وویل: هغه د وطن دوست سرتیري دنده ترسره کړې ده او د سزا پر ځای د انعام حقدار دی. د کلا د قمندان د خیانت نه وروسته هلته د هغه رسېدل یوه غیبي مرسته ده. ایاز خان وویل: ته مهرباني وکړه، زه غواړم یوه مهمه خبره در سره وکړم. ناصرالدین پر کرسۍ کښېناست او ایاز خان هغه ته نږدې کښېناست او له لږ ځنډ وروسته یې وویل: ما غوښتل چې تا دلته له رارسېدو سره پریشانه کړم، خو اوس پوهېږم زموږ په منځ کې څه بدګماني باید نه وي. د کنډاپور د کلا قمندان له ما سره څه خیانت نه دی کړی. ناصرالدین څه شېبې حق پک هغه ته کتل، بیا یې وویل: ستا مطلب دا دی چې هغه ستا په امر داسې کړې وه؟ ایاز خان وویل: هوکې. ناصرالدین وویل: او ستا حکم دا و چې د کنډاپور کلا له ته جګړې پرته دښمن ته وسپارل سي؟ ایاز خان وویل: هوکې. ناصرالدین جګ سو، خو ایاز خان هغه ته لاس ونیوی او بیرته پر کرسۍ کښېناوه او ورته یې وویل: زما خبرې تر اوسه پورې پای ته نه دي رسېدلې. په ژوند کې ډېر وختونه له داسې حقیقتونو سره مخامخ کیږو چې باور پرې نشي کېدی، خو دا هم یو حقیقت دی چې موږ جګړه بایللې ده. ناصرالدین هڅه کوله چې خپله وارخطایي راقبو کړي. ویې ویل: ته ټوکې کوې؟ ایاز خان وویل: زه ټوکې نه کوم. میسور له ټولې نړۍ سره نسي جنګېدلی. هغه څوک رښتې چې تا د کنډاپور په بندر کې لیدلی وې د یوې سترې سمندري قوې مخکنی کنډک و. د انګریزانو پوځ به په څو ورځو کې دلته راورسیږي. د ملیبار پر ټولو سمندري څنډو د هغوی واکمني حتمي ده. سلطان ټیپو تر څو د جنوب او ختیځ ټولې سیمې په خطر کې وانهچوي، دې لور ته نسي راتللی. اوس موږ باید د میسور پر ځای د خپل راتلونکي غم وخورو. ناصرالدین وویل: ما خپل برخلیک له میسور سره غوټه کړی دی. ایاز خان وویل: نه، ستا راتلونکی د بندنور د والي سره تړلی دی. ناصرالدین وویل: خو په داسې حال کې چې انګریزي فوځونه. ایاز خان یې خبره ورغوڅه کړه. ویې ویل: ته باید ناهیلی نه سې، انګریزان له مانه د بندنور ولایت نه اخلي. ناصرالدین وویل: په داسې واسه کې دلته زما هیڅ ځای نشته. افتخارالدین چې راسي نو موږ به بیرته بنګلور ته ولاړ سو. ایاز خان وویل: ته چې رضیه پرېږدې کله تلی سې؟ یوه شېبه د ناصرالدین ژبه ګونګه سوه. بیا یې وویل: رضیه به له ما سره ولاړه سي. ایاز خان وویل: نه،
رضیا به همدلته پاتې وي او ته به هم دلته پاتې کېږې. موږ یو بل ته اړتیا لرو. نور د بنګلور ته د تلو خیال هم په زړه کې مه راګرځوه. ته چې تر څو هلته رسېږې انګریزانو به نیولي وي. نصرالدین وویل موږ به کوم بل ځای ته ولاړ سو؟ ایاز خان وویل که ته دا راته ثابته کړی سې چې ستا د لور لپاره تر بنګلور ښه ځای سته نو په خوښۍ به یې واستوم، خو هغه د همدې لپاره پیدا سوې ده چې په دې ماڼۍ کې واوسېږي. که ستا پر ما څه بدګماني وي نو زه همدا نن دې ته چمتو یم چې هغه ځان ته په نکاح کړم. زه یوه شېبه هم پر دې خوښ نه یم چې تاسو له دې ماڼۍ د باندې په یو معمولي کور کې اوسېږئ. د باندې پهردارانو شورماشور پورته سو. چا په لوړ غږ وویل زه هم دا اوس غواړم له والي سره خبرې وکړم. تاسو مې مخه نسئ نیولی ناپوهانو، زه له کنداپور نه راغلی یم. ایاز خان جګ سو ودرېدی. یو ځوان خونې ته وننوت. د هغه ښه کیڼ او شا لوري ته 4 تنه ایستلي تورې پهرداران وه. ایاز د لاس په اشاره هغوی شاته کړل. ځوان څو ګامه وړاندې ورغلی او د ایاز خان په مخ کې ودرېد. ناصرالدین چې هغه ولید وی پیژاند هغه مسعود علي و. ایاز خان ترې وپوښتل ته له کنداپور نه راغلې؟ مسعود علي وویل هوکې، هلته وضعه ډېره د اندېښنې وړ ده. زموږ بارود ختم سوي دي. د دښمن 5 نورې کښتۍ هم هلته راورسېدلې. هغوی 3 ځلې د کلا شاوخوا ته د پوځ د پلي کېدو هڅه وکړه، خو موږ هر ځل سمندر ته ورټېر وهل. د کلا ساتونکي اوس په کنډوالو کې په مشرونو کې ناستي او جنګیږي. زموږ تر نیمایي زیات پوځیان ټپیان او یا شهیدان سوي دي. باید ډېر زر شاته راسو او د سمندر پر څنډو له پلي کېدو دښمن سره پرېکنده جګړه وکړو. موږ د مرستې په انتظار وو، خو پرون ستاسو د استازو په جامه کې 2 تنه خائنان راغلل او هغوی موږ ته ستاسو دا حکم راوړ چې باید ډګر پرېږدو او پر 3 برخو وویشل سو. هیدرګړ، اننپور او اونور ته ورسېږو. دا ډېر حیرانوونکی حکم و. قومندان هغه کسان ونیول او زه د دې لپاره راواستولم چې له تاسو نه یې سپیناوی وکړم. د ایاز خان مخ له غوسې تک سور سو. ویل اوس که ستا پر دې خبره باور وي چې هغوی تا هم خاین ونه بولي نو په بیړه بیرته ورسه او زما دا حکم ورته واوروه چې سمدستي کنداپور پرېږدي او نیغ دلته ماته راسي. ته نور وخت مه تېروه. نور څو کسان در سره راغلي دي؟ مسعود علي ځواب ورکړ له ما سره 2 تنه نور راغلي دي. ایاز خان پهردارانو ته وویل تاسو له ده سره ولاړ سئ او د طبیلې ناظم ته ووایاست چې دوی ته تازه ډبسه اسونه ورکړي. پهرداران له خودې راووتل، خو مسعود علي لا په خپل ځای ولاړ و او سترګې پر نصرالدین شخې وې. هغه ډېر په زحمت وویل زه چې دلته راورسېدم ته مې ولټولې، خو په کور کې نه وې. زه افسوس کوم چې ښه خبر مې نه دی درته راوړی. افتخارالدین شهید سوی دی. نصرالدین په غرو نیولې غږ وویل زه خبر یم. ایاز خان د ډېر اندېښنې په حالت کې کله نصرالدین او کله مسعود علي ته کتل. نصرالدین جګ سو او په چپه خوله د دروازې په لور ولاړی. ایاز خان دی تر مټ ونیوی. ویل راځه زه دې کور ته ورسوم. نصرالدین وویل نه، د خدای لپاره ما یوازې پرېږده، غواړم 2 ساعته یوازې وم. نصرالدین دا وویل او له خونې څخه ووتی. مسعود علي پر هغه پسې روان سو، خو ایاز خان وویل ځوانه ودرېږه، زما په خیال تا تر اوسه سباناري نه دی کړی. مسعود علي وویل سباناري به په لاره کې وکړو، که ستاسو اجازه وي زه غواړم سمدستي بیرته روان سم. ایاز خان وویل تا د نصرالدین کور پر دې خبر کړ؟ مسعود علي وویل هوکې. ایاز خان وویل اوس د بیرته ستنېدو پر وخت هم هلته ورځې؟ مسعود علي وویل نه صاحبه، که مې هغه هلته نه ولیدلی بیا هم له ما سره دومره وخت نه و. ایاز خان وویل زه د هغه د زوی پر مرګ ډېر خفه یم. ښه ده ته اوس ورسه او د کنداپور ساتونکي ته ووایه چې زه له دوی نه خوښ هم یم او خفه هم. خفه پر دې یم چې هغوی زما استازي بندیان کړي دي او خوښ پر دې یم چې دوی د خپلې دندې او مسؤلیت پېژندلو یو ښه ثبوت وړاندې کړ. خو اوس باید د کلا د پرېښودو په اړه زما دا حکم ومنئ. محترمو اوریدونکو، لږ ځن وروسته مسعود علي او د هغه ملګري پر اسونو سپاره له ښاره ووتل چې مخامخ یو سپور ولیدي. چې دوی ورنږدې سول نو هغه په لاس اشاره وکړه او ویې ویل مسعود علي صاحبه ودرېږه. مسعود علي آس ودراوه او سپاره وویل زه د نصرالدین نوکر یم، هغه غواړي تا ته څه ووایي، تاسو لږ وړاندې د هغه انتظار وکړئ. مسعود علي وویل هغه دلته راځي؟
نوکر وویل هوکې راځي لږ وړاندې ځو. تر نیم میل نور مزله وروسته د نصرالدین نوکر وویل بس همدلته ودرېږه، هغه به تر لږ ځنډه راورسیږي. مسعود علي او د هغه ملګري له اسونو پلي سول او پر مځکه کښېنستل. تر نیم ساعت انتظار وروسته مسعود علي وویل پر موږ ناوخته کیږي، نور تر دې زیات انتظار نسو کولی. نوکر ورته وویل صاحبه هغه ویل چې دې ته زیات اړتیا ده چې تاسو ایثار سئ. دا یې هم ویل چې که ته ایثار نه سوې نو بنډنور او ملیبار به خامخا برباد سي. د مسعود یو ملګري د ښار لوري ته اشاره وکړه او ویې ویل لکه چې څوک را روان دي. مسعود علي جګ سو ودرېدی. یو سپور ډېر ګړندی را روان و چې هغه را نږدې سو. نو مسعود علي وویل دا خو نصرالدین نه ښکاري، دا خو کومه ښځه ده؟ نوکر وویل دا د نصرالدین لور ده. مسعود علي او د هغه ملګریو په اندېښنه یوه او بل ته وکتل. رضیې آس ودراوه او له ځنډ پرته یې وویل راځئ. مسعود علي پوښتنه وکړه چېرته؟ رضیې وویل کنډاپور ته. مسعود علي وویل ته هم له موږ سره ځې؟ رضیې وویل هوکې نور وخت له لاسه مو ورکوئ. مسعود علي وویل هو خو اوس په کنداپور کې ښځو ته ځای نسته. رضیې وویل ستا ورور هلته سته؟ مسعود علي وویل هوکې. رضیې وویل پلارجان مې یو ډېر ضروري پیغام هغه ته راکړی دی، د خدای لپاره نور وخت له لاسه مه ورکوئ. مسعود علي بې له دې چې څه ووایي پر آس یې پښه واړوله او ملګري یې هم داسې وکړل. لږ ځنډ وروسته د دوی اسونه له باد سره خبرې کولې. مسعود علي او د هغه ملګري د خپل کنډک ډېر غوره سپاره وه، خو د دوی په ان د رضیې همت هم د ستاینې وړ و. د مسعود علي په ذهن کې ډېرې پوښتنې وې چې غوښتل یې له رضیې یې وپوښتي، خو چې دا د غم او ویرې دې ژوندي تصویر ته کتل نو د خبرو زړه یې ونه کړی سوای. د لارې په لومړي پوسته کې دوی د اسونو د بدلولو لپاره تم سول. ساتونکو ته یې وویل چې دوی ته خواړه راوړي. بیا یې رضیې ته وویل ته هم یو څه وخوره. رضیې وویل زه وږی نه یم، تاسو لږ بیړه کوئ. ماښامهال دوی کنډاپور ته نږدې یوې پوستې ته ورسېدل. مسعود علي رضیې یوې خونې ته بوتله او ورته یې وویل ته خوب ته اړتیا لرې، ډوډۍ وخوره او ویده سه. زه ستا نوکر او خپل یو ملګري در سره پرېږدم. موږ پړاو اوس ډېر لرې نه دی، تر 2 ساعتو پورې به ورسېږم. خدای خبر دی چې هلته وضع څنګه ده، بیا به تا ته څوک راواستوم. که ستا سره څه ضروري خبره وي هغه ما ته ووایه. رضیې په پرېکنده انداز وویل زه به هم له تا سره ځم، زه خوب ته اړتیا نه لرم. مسعود علي وویل زه نه غواړم چې د افتخارالدین خور خفه کړم، خو دریغه چې زه پر دې باوري وای چې کنډاپور سره لپاره خوندي دی. ستا لپاره د ورور مرګ خامخا ډېر دردونکی دی، خو که هلته ولاړه سې نو غم به دې ډېر سپک نه سي. که ستا پلارجان غواړي هلته کوم مهم پیغام واستوي نو د هغو لپاره ستا د راتلو ته اړتیا نه وه، پر ما یې اعتماد کولی سوای. رضیې خفه سوه ویې ویل تاسو وخت له لاسه ورکوئ، زه دومره درته ویلی سم چې ژر تر ژره باید زه کنډاپور ته ورسېږم. مسعود علي لږ ځنډ وروسته وویل که ته غواړې له کوم خطر نه وتښتې بیا هم پر ما اعتماد کولی سې، زه د صدیق علي ورور یم. رضیې مسعود علي ته وکتل او ناڅاپه یې په سترګو کې اوښکې ډنډې سوې. تر څو شېبو پورې یې هڅه کوله چې ځان را قابو کړي، خو ونه سوه او بیا یې په زوره زوره وژړل. یو سرتیری د ډوډۍ له پتنوس سره خونې ته ننوتی. مسعود علي د هغه له لاسه پتنوس واخیست او د رضیې په مخ کې کښېښود. سپایي بیرته ولاړی. مسعود علي رضیې ته وویل که ته زما په کومه خبره ځورېدلې وې نو بخښنه غواړم. رضیې خپلې اوښکې پاکې کړې ویې ویل که مې پر تاسو اعتماد نه وای نو ولې به در سره تلم؟ واوره پلارجان مې له ماڼۍ نه بیرته راغلی، راته ویې ویل چې ایاز له انګریزانو سره د بنډنور معامله کړې ده. د کنډاپور د کلا قمندان د ده په امر عمل کاوه. ایاز پرېکړه کړې ده چې ټولې کلاګانې انګریزانو ته وسپاري. مسعود علي تر ډېره ځنډه حک پک او رضیې ته کتل. بیا یې وویل دا ډېر خطرناک خبر دی، خو د دې لپاره دې ته اړتیا نه وه چې کنډاپور ته راسې. رضیې وویل پلارجان چې له ماڼۍ نه راغلی دا اندېښنه یې ښودله چې هغه خاین غواړي په زوره له ما سره واده وکړي، ځکه خو ما ته له دې پرته بله لاره نه وه چې وتښتم. د پلارجان مې باور و چې ستا ورورجان به ما کوم خوندي ځای ته ورسوي. کوم وخت چې پلارجان له ایا سره زما کوزده کوله فکر یې کاوه چې هغه یو ستر سړی دی. ما هم دا فکر کاوه چې نیکمرغه یم، د خدای لپاره ما داسې ځای ته بوځئ چې د دې وطن پلورو له منګولو لیرې وم.
مسعود علي دې ته ډاډ ورکړ، ورته ویې ویل ته ډاډه اوسه، نو تا ته هېڅ خطر نسته، خو زه ستا د پلار په باب اندېښمن یم، هغه ولې درسره رانغلی؟ رضیه وویل هغه پر دې وېرېده چې ایاز به ډېر زر موږ کره راسي، د دې لپاره پاتې سو چې د ایاز پام پر بله واړوي، که یې وخت وموند نو نن شپه به د وچې له لارې سیدا بنګلور ته راسي. هغه دا هم ویل که بنګلور ته څه خطر و نو سرنګاباتم ته به ولاړ سي. مسعود علي وویل زه ورځم اسونه وینم، اوس ښایي موږ سفر ډېر اوږد سي، ته څو ګولې خامخا وخوره. رضیې وویل زه هېڅ وږی نه یم، تاسو لږ بیړه کوئ. محترمو اوریدونکو، څو دقیقې وروسته مسعود، رضیه او د هغوی نور ملګري د شپې په تیاره کې پر اسونو سپاره سول او له هغه ځایه روان سول. نږدې له 2 میله مزله وروسته چې یوه خوړ پله ته نږدې سول نو چا په لوړ غږ ورته وویل ودرېږئ، څوک یاست؟ مسعود آس ودراوه او ورته ویې ویل زه یم مسعود علي. 4 تنه وسلوال سرتیري وړاندې راغلل او په هغوی کې یو تن وویل ته د قمندان صدیق علي خان ورور یې؟ مسعود علي وویل هوکې. او تاسو د کنټاپور د پوځ کسان یاست؟ سرتیري وویل هوکې. مسعود علي وویل دلته څه کوئ؟ سرتیري وویل پوځ دلته راغلی دی او موږ په پړاو کې پهره کوو. مسعود علي وویل کلا مو پرېښودله؟ سرتیري وویل هوکې صاحبه، په کلا کې له لوټو پرته نور هیڅ پاتې نه دی، موږ له لمر لوېدو وروسته ترې راووتلو. مسعود علي غوښتل د خپل ورور په باب پوښتنه وکړي، خو د څه ویلو سیک یې نه درلودی. رضیه آس ور وړاندې کړ، ویې ویل صدیق علي خان چېرته دی؟ سرتیري وویل هغه همدلته دی. مسعود علي ډاډمنه ساه واخیسته، ویې ویل موږ هغه ته ورولې. سرتیري وویل راځئ. لږ ځنډ وروسته دوی د صدیق علي خان د پوځ د 2 نورو منصبدارانو په مخ کې ولاړ وه او رضیه د ایاز خان د خیانت کیسه کوله. د رضیه د کیسې له اورېدو او له مسعود نه د 2 پوښتنو نه وروسته صدیق علي خان وویل مسعوده ته ډېر ستړی سوی یې، خو نن شپه خوب نسې کولی، ته له 5 تنو سپرو سره همدا اوس شیموګه ته روان سه او هلته د کلا ساتونکي له دې وضع خبر کړه. هغوی ته زما له لورې دا پیغام ورکړه چې انګریزانو د بنډنور او ملیبار پر څنډو په ډېرو ځایو کې خپل پوځونه پلي کړي دي. موږ کنډاپور هغه مهال خوشي کړ چې د دښمن توپونو له کلا نه کنډواله جوړه کړه او پوځونه یې شمال او جنوب لوري ته 2 ځایه پلي سوي وه. پر موږ د مرستې د ټولو لارو د تړلو کېدو خطر و. له کلا نه مو توپونه راوکشل او غوښتل مو چې حیدرګړ او یا بنډور ته یې واستوو، خو اوس به یې شموګه ته درولېږو. اوس مهال زموږ د سمندري څنډو یو پسته هم په امن کې نه ده. د ایاز خان له خیانت نه وروسته د بنډنور د ژغورنې هېڅ لاره نسته، خو زه پر هغه پوځ چې د بنډنور په لور پرمختګ کوي د شا لوري بریدونه کوم او هڅه به وکړم چې تر ډېره وخته یې بوخت وساتم. زما سره تر اوسه 350 سپاره او 850 پلي پوځیان دي. ټپیان مې له کنډک سره شمولګه ته درواستول. زموږ سره باروت هم لږ دي، ځکه خو چې تر څو زموږ ته مرسته راونه رسیږي نو له شانه پر دښمن یو نیم غلچکي برید کوو. مسعود علي وویل تاسو د افتخار الدین د خور په باب څه پرېکړه کوئ؟ صدیق علي ځواب ورکړ اوس اننپور هم خوندي نه دی، ځکه خو موږ باید شموګه خپل پوځي پړاو وټاکو. د ټپیانو او ناروغانو کاروان به ډېر لیرې نه وي تللی. زه به تر کاروان پورې د رضیې د رسولو څه چاره وکړم. بیا یو منصبدار ته مخ ور واړوه، ویې ویل تر کاروانه پورې د دې د رسولو دنده ستا پر غاړه سوه. له ځان سره 4 تنه نور سرتیري هم بوځه او همدا اوس وخوځېږئ. رضیې وویل زه به همدلته د خپل پلارجان د راتلو انتظار وکړم. صدیق علي خان ځواب ورکړ موږ دلته تر 3 ساعتو زیات نه ایساریږو. ما د کنډاپور شمال لوري ته د پلي کېدونکي پوځ د خوځېدو د لوري معلومولو لپاره 2 تنه جاسوسان استولي دي چې د هغو احوال راسي نو موږ به د دې ځای خوځېږو. رضیې وویل زه په جګړه کې ستاسو له پوځ سره ملګرتیا کولی سم؟ صدیق علي وویل نه، تر اوسه زموږ خویندو ته د تورې اچولو وخت نه دی رسېدلی. تر اوسه زموږ په رګو کې له 2 څاڅکي وینه سته. رضیې وویل که څه شموګا ته زما استول ضروري بولې نو دې ته اړتیا نسته چې له کاروان سره ولاړه سم، زه ستا له ورور سره سفر کولی سم. صدیق علي وویل
ته به ډېر په زحمت سې. مسعود په لاره کې یوه شېبه هم نه ایسارېږي، خو که ته له مسعود سره ملګرتیا کولی سې نو دا ګټه لري چې د شموګا د کلا پر قمندان به ستا خبرې ډېر اغېزه وکړي. رضیه وویل زه به هیڅ په زحمت نسم، که مې پلارجان درته راغلی نو زما په باب یې خبر کړه. صدیق علي وویل ډېر ښه ده مسعود علي، ته دا سره ملګری کړه او روان سه. د مسعود له روانېدو نه 2 ساعته وروسته د صدیق علي جاسوسان راورسېدل او خبر یې راوړ چې د جنرال میټریوز تر قمندې لاندې انګریزي پوځونه ګډې درې ته نږدې واړول او د یې خپل پوځ ته د کوچ امر وکړ. سهار وختي چې کوم وخت د جنرال میټریوز پوځونه د درې نه یوه تنګي ته تېرېدل، د میسور سرتیرو ناڅاپه له یوې او بلې خوا راښکاره سول او د هغوی د شا پر دلګیو ډزې پیل کړې. انګریزي پوځونو د بېرته مخ را اړولو او برید پر ځای خپل مزل ګړندی کړ. دغه دره د دفاع لپاره ډېره مضبوطه ښکارېده او تر 7 میلو پورې ځای ځای توپونه درېدلي وه. صدیق علي په دې تمه دښمن پسې واخیست چې کیدای سي د ایاز خان پر خیانت سربیره د کومې پوستې سرتیري د دښمن د پوځ د مخې نیولو هڅه وکړي، خو د ده دا تمه بېځایه وه. جنرال میتیوس ته لاره پرانیستې وه او هغه د صدیق علي خان له پوځ سره لاس او ګریوان کېدل د ځان په زیان بلل. د صدیق علي سرتیرو نږدې 1.5 تنه انګریزي سرتیري ټپیان او ووژل او د هغوی پر باروتو بار څو کچیرې ونیولې، خو جنرال میتیوس د دې زیان پروا نه درلوده. انګریزي پوځ له درې نه ووتی او د هیدرګړ د کلا 1100 تنه ساتونکي زیاتره د ایاز خان په امر له کلا نه تللي وه او بدنور ته رسېدلي وه. نور د کلا په دروازه کې د دښمن هرکلي ته ولاړ وه. دغه کلا په یوه لوړه کې جوړه وه او د خپل موقعیت له مخې نه فتح کېدونکې کلا ګڼل کېدله. 25 توپونه پکښې درېدلي وه، خو د کلا قمندان هغه یوازې دښمن ته د سلامتۍ لپاره وکارول. د هیدرګړ نه وړاندې د بنور په لور لاره دښمن ته پرانیستې وه او د صدیق علي خان ستړیو سرتیرو ته پر هغوی پسې ورتلل ناشوني وه. د 1983 کال د جنوري پر 28مه د بنور اوسېدونکو د اندېښنو او غمونو په ټالونو کې د کلا په دروازه د میسور پر ځای د انګریزانو بیرغ رپاند لیده او ایاز خان پر انګریزي پوځیانو د بنور د سرکاري خزانې پر ویشلو بوخت و. محترمو اوریدونکو، مسعود علي چې شموګا کلا ته ننوت له قمندان سره ولیدل او هغه یې له نوي حالته خبر کړ. بیا د سلطان ټیپو او ملیبار د پوځونو پوستو د خبرولو لپاره خپل کسان واستول. رضیه د قمندان په خپل کور کې ځای ورکړ. 2 ورځې وروسته د کنداپور د ټپیانو او ناروغانو کاروان هم شموګا ته راورسېدی او له دې سره جوخت د کلا ساتونکو ته دا خبر هم راغلی چې بنور او هیدرګړ انګریزانو ونیول. 3مه ورځ د سلطان د پوځ یو منصبدار له 2 کنټکونو سره په یلغار او لا چتل درګ نه شموګا ته ورسېد او د کلا ساتونکو ته یې دا زیری ورکړ چې ډېر ژر به د سلطان پوځ راورسېږي. سبا ته رضیې د قمندان په کور کې د مازدیګر لمونځ کاوه چې د باندې د پوځ د راتلو زری واورېدی. دې چې لمونځ پای ته ورساوه راجګه سوه او د کلا د قمندان له مېرمنې او لورانو سره د کلا په دروازه کې ولاړه وه او مخامخ یې پراخ انګړ ته کتل. مسعود علي له 2 تنو منصبدارانو سره په انګړ کې ولاړ و. لږ ځنډ وروسته صدیق علي سرګام ځغلاوه او کلا ته وننوتی چې رضیې هغه ولید. په زړه کې یې خوږه ټکان احساس کړه. بیا څو شېبې وروسته د سپرو ډلې راورنوتلې او رضیې په هغوی کې خپل پلار لټول. مسعود علي په منډه وړاندې راغلی او چې صدیق علي هغه ولید یې ودراوه او ورکښته سو او له هغه سره په خبرو بوخت سو. رضیې د خپل پلار په باب څه اورېدو ته ناکراره وه او دې ته خپلې ساګانې هم درنې ښکارېدلې. صدیق علي له مسعود سره تر لږ ځنډ خبرو وروسته د کلا قمندان ته وکتل او د هغه په لور وړاندې ورغلی او په خبرو ورسره بوخت سو. د رضیې د صبر کاسه ډکه سوه. ناڅاپه له کوره راووتله او په ګړندیو ګامونو صدیق علي ته ورغله. مسعود د صدیق علي پر اوږه لاس کښېښود. ورته یې وویل ورورجانه رضیه درته را روانه ده، هغه د خپل پلار په باب ډېره اندېښمنه ده. صدیق علي مخ ور واړوه او رضیې ته وکتل او د هغې پښې ناڅاپه پر ځمکه میخ پاته سوې. د هغې رډې رډې سترګې د صدیق علي پر غمجنه څهره ګنډلې وې. صدیق علي ورو ورو د هغې په لور ورغلی او ورته یې وویل زه افسوس کوم چې کوم ښه خبر مې درته راوړی نه دی. رضیې په خپ غږ پوښتنه وکړه پلارجان مې چېرته دی؟
صدیق علي په غمجنه لهجه ځواب ورکړ: زه افسوس کوم چې له ځانه سره مې رانه وستلی سو. نور هغه له موږ نه ډېر لیرې تللی دی. ما د ده د احوال لپاره بنډنور ته یو جاسوس واستاوه. ستاسو نوکرانو ورته ویلي وه چې هغه به هماغه ورځ له بنډنور نه ترشېدو هڅه کړې وه، خو له ښاره لږ لیرې د ایاز خان کسان ورپسې ورورسېدل. دا د شپې په تیاره کې له سړک نه لاره کږه کړې وه، خو له آس سره یوې ژورې کندې ته ورلوېدلی و. یو نوکر تر وروستي وخته له هغه سره و. زما جاسوس له هغه سره لیدلی و او ستا د پلار د مرګ سپناوی یې کړی و. رضیه حکه پکه ولاړه وه. مسعود علي او د کلا قمندان وړاندې ورغلل او قمندان ورته وویل: لورې، زه ستا د پلار په مرګ خفه یم. رضیه په چپه خوله راوګرځېده او ورو ورو یې ګامونه اخیستل او د هستوګنځي د کور په لور ولاړه. محترمو اوریدونکو، د ماسخوتن د لمانځه وروسته د کلا قمندان له جومات نه راووتی او د خپل کور په لور روان و چې صدیق علي ورپسې ورغلی او ورته ویې ویل: غواړم د نصرالدین لور ته یو څه ووایم. د کلا قمندان وویل: راځه، زما مېرمنې ویل چې د پلار له مرګه خبره ده، تر اوسه یې له چا سره خبرې نه دي کړې. که ته دې ته ډډګیرنه ورکړی سې نو ډېره به ښه وي. صدیق علي د کلا د قمندان سره د هغه کور ته ننوت. قمندان د یوې دروازې مخې ته ودرېدی. ویې ویل: هغه په دې خونه کې ده؟ صدیق علي په کراره دروازه وټکوله. له دننه څخه غږ راغلی: څوک یې؟ صدیق علي وویل: زه صدیق علي یم. په خونه کې د پښو غږ اوچت سو او بیا له نیمکش وره نه د رضیې غږ راغلی. ما ګمان کوه چې ته تللی یې. صدیق علي ځواب ورکړ: زه په دې کلا کې د میشتو ټپیانو پر پوښتنه بوخت وم، خو که زه چېرته تلی هم دا له اټکل نه لیرې نه وه. کومه پیښه چې پر تا تېره سوې ده زه یې پوره احساسوم، خو دریغه چې د ډاډګیرنې په الفاظو ستا د ټپونو چاره کېدی. زه د دې لپاره راغلم چې تا ته دا ووایم. نور شموګه او د دې شاوخوا هېڅ ښار او کلا خوندي نه ده. موږ ته لږ مخکې دا خبر راغلی چې له بډنور او حیدرګړ نه انګریزي پوځونه خوځېدلي دي، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې هغوی په کوم لور درومي. کیدای سي چې په یوه دوه ورځو کې زه کومه حاس ته روان سم، ځکه خو زه غواړم چې تا کوم خوندي ځای ته ورسوو. ما ته ستا نوکر ویل چې بنګلور کې ستاسو څوک خپلوان اوسیږي. رضیې وویل: په بنګلور کې زموږ څو تنه خپلوان سته، خو زه چې په ښه او بد پوهېدلی یم تر اوسه مې نه دي لیدلي. زه د هغوی د لټون پر ځای دا اسانه بولم چې په دې کلا کې مړه سم. صدیق علي له لړ ځنډ وروسته وویل: که ته نه غواړې چې بل چېرته ولاړه سې نو په سرنګابتم کې زموږ د کور دروازه تل ستاسو پر مخ پرانیستې ده. تا ته به هلته هېڅ زحمت نه وي. زما تمه ده چې زما مرجانه به ستا تسلي وکړی سي. که دې پر دې څه اعتراض نه وي چې هلته ولاړه سې نو سبا ته به دې د سفر تیاری وکړو. ستا نوکر او څو تنه سپلتیرې به درسره ولاړه سي. صدیق علي د دروازې ششانه د رضیې د ځواب پر ځای د هغې سلګۍ واورېدلې چې ورو ورو یې په ښه په چغو بدلېدې. د کلا قمندان وویل: لورې، زه د صدیق علي خان پلار پیژنم. په سرنګابتم کې د هغې له کور پرته تا ته بل د پناه ښه ځای نسته. شموګا نور زموږ د پوځ په پړاو بدلیږي، ځکه خو زه هم خپل ماشومان له دې ځایه استوم. د کلا قمندان یو نوکر ته ګړندی راغلی او ورته ویې ویل: یو منصبدار په دروازه کې ولاړ دی او غواړي همدا اوس له تا سره وویني. قمندان وویل: هغه د ملاقات په خونه کې کښېنوه، زه اوس درځم. نوکر ولاړی. قمندان صدیق علي ته وویل: داسې فکر کوم چې موږ کوم مهم خبر واورو، تاسو دې ته ډاډ ورکړئ. زه احوال اخلم او راځم. قمندان د ملاقات د خونې په لور ولاړی او صدیق علي له لږ ځنډ وروسته وویل: رضیې، که دې خوښه وي چې موږ کور ته ولاړه سې نو زه غواړم چې ته سبا ته پر هغه لوري وخوځېږې. رضیې هڅه کوله چې خپلې سلګۍ راتم کړي. ویې ویل: ستا له راتلو له لږ مخکې ما فکر کاوه چې نور په دنیا کې زما هېڅ ځای نسته، خو لکه چې ته ډېر زړهسواندی یې. صدیق علي وویل: ستا مطلب دا دی چې زه له کاري نه جوړ؟ رضیې وویل: دریغه، که ستاسو په پوځ کې شامله وای او د خپل ورور او پلار بدل مې اخیستی وای. صدیق علي ځواب ورکړ: ستا د ورور او پلار وینه به خوشي پاتې نه سي. د قمندان نوکر په منډه راغلی او ویې ویل: هغه دې ژر بولي، د انګریزانو د پرمختګ په باب کوم مهم خبر راغلی دی. صدیق علي وویل: رضیې، دریغه چې له ما سره د خبرو لپاره وخت وای. که زه هم دا اوس په څه کار پسې ولاړم نو د کلا قمندان به زما پر ځای ستا د سفر لارې چارې برابرې کړي.
بیا یې نوکر ته مخ ور واړوه او ویې ویل رضیه تر څو دقیقو پورې همهلته له دروازې سره ولاړه وه. بیا له خپلې بسترې سره په یوه تکیه کښېنستله. په سرنګاپتم کې د صدیق علي د کور او د هغه د مور او پلار ډول ډول خیالي تصویرونه د دې په خیال کې ورتېرېدل. کله به یې دا په ذهن کې ورتېر شول چې کوم وخت جګړه پای ته ورسېږي نو دا به د صدیق علي له مور سره په برنډه کې ولاړه وي او د دوی د راتلو انتظار به کوي او د دې د نظر مخې ته به د هیلو رڼا خپره سوه. کله به یې فکر کاوه چې د جګړې له ډګر نه کوم استازي راسي او بوډۍ مور ته دا احوال راوړي چې ځوان زوی دې په جګړه کې شهید سو او د دې د سترګو لاندې به ویرېدونکې تیارې خپرې سوې. له صدیق علي سره په کښتۍ کې خپله لومړۍ لیدنه دې هسې ناڅاپي بلله، خو له ګنټاپور نه د رخصتیو پر مهال دا خفه وه چې ولې یې دومره زر لارې سره بېلې سوې، خو بیا هم دې دا بېلتون دومره توند نه احساساوه چې مخ راواړوي او شاته ورپسې وګوري. خو اوس دنیا بدله سوې وه او صدیق علي د دې د ژوند وروستۍ تکیه سوې وه. د خپل ورور او پلار له مرګه وروسته دې په وار دا فکر کاوه چې که صدیق علي خان نه وای نو دنیا به دې ته څومره تیاره وه. دې تر ډېره وخته پورې د خپل تیر ژوند اوسني حالت او راتلونکي په باب چرتونه وهل. نږدې 1 ساعت وروسته یې د کلا له لوري د اسونو د پښو ترپهار واورېد او زړه یې ولوېدی. له ځانه سره یې وویل صدیق علي کوم لوري ته روان دی؟ صدیق علي په کوم خطرناک سفر روان دی؟ ښایي بیرته رانسي. نه صدیق علي ته مه ځه، نور په نړۍ کې زما هېڅوک نسته، زه یوازې یم. زه نور د افتخارالدین خور او د ناصرالدین لور نه یم، نه اوس ماته د بنډور د والي ماڼۍ سته، یوه بېوسه انجلۍ یم. صدیق علي ما د سره بوزه، زه له تا سره د ګولۍ په باران کې ملګرتیا کولی سم. د رضیې په زړه او مغزو کې یو توپان راوتی و، راجګه سوه او له خونې د باندې راووتله، پښې یې رژېدلې، د کلا انګړ ته راووتله. له لویې دروازې سره د سپاهیانو غږونه او له کلا نه د باندې د اسونو د پښو ترپهار اورېدل کېدی. رضیه هغه مسافر ته ورته وه چې کاروان ترې تللی وي او په دښته کې یې یوازې پرې ایښی وي. دا تر ډېره پورې حیرانه او پریشانه ولاړه وه. د اسمان پر ټټر یو بل ستوری پرېوت او یوه شېبه یې په تیاره فضا کې د رڼا وړانګې وشیندلې او ورک سو. ناڅاپه دې د چا غږ واورېد. څوک یې؟ دې د کلا د قومندان غږ وپېژندی. ځواب یې ورکړ زه رضیه یم. صدیق علي چېرته دی؟ قومندان وویل هغه پر یوه سفر تللی دی. ته دلته څه کوې؟ راځه دننه، هغه ستا په باب پر ما ټینګار کړی دی. ستا د سفر لارې چارې به تیارې کړم، اوس ته باید ویده سې. رضیې وویل هغه چېرته تللی دی؟ قومندان وویل اننپور ته ولاړی. دا اوس د اننپور د پوځ یو منصبدار دلته راغلی و، موږ ته خبر راکړ چې د انګریزانو پوځ اننپور ته مخه کړې ده. د بنډور والي د هغه ځای سرتیرو ته دا حکم کړی دی چې کلا د جګړې پرته انګریزانو ته وسپاري. صدیق علي له 300 سرتیرو سره روان شوی دی. که هغه پر وخت ورسېدی نو زما باور دی چې د اننپور کلا به وژغورل سي. رضیې وویل د هغه ورور چېرته دی؟ قومندان وویل هغه هم له پوځ سره تللی دی، خو هغه 3 تنه سرتیري پرې ایښي دي چې تا سرنګاپتم ته ورسوي. صدیق علي د خپل پلار په نامه یو لیک هم ستا نوکر ته پرېښود. رضیې وویل که ته غواړې خامخا ما واستوې نو زه غواړم همدا اوس له دې ځایه وخوځېږم. قومندان وویل دغه وخت مناسب نه دی، ته اوس ویده سه، سهار به ګورو. رضیې لږ ځان وروسته وویل د اننپور سفر خو به هغه ته ډېر خطرناک نه وي؟ قومندان وویل اننپور زموږ ډېره کلکه کلا ده، هلته 80 توپونه پکښې نصب دي. که د صدیق علي له وتلو مخکې خاینانو هغه دښمن ته نه وي سپارلې نو موږ به له انګریزانو سره د بنډنور او حیدرګړ بدل واخیستلی سو. رضیې وویل زه به د شپې په وروستۍ برخه کې له دې ځایه روانه سم او هغه مهال ستا راویښول مناسب نه دي، ځکه خو تاسو له ویده کېدو مخکې هغو سرتیرو ته چې ما سره درومي لارښوونه وکړئ چې سفر ته تیار وي. قومندان وویل ډېر ښه ده، خو که ته یو ورځ بله هم پاته سې نو کیدی سي بل سبا ته زه خپل ماشومان هم در سره واستوم. نه زه نه غواړم دلته پاته سم. رضیې دا وویل او بیرته وګرځېدل. د قومندان د کور مخې ته خپل نوکر ولیدی، هغه په بیړه وړاندې راغلی او ورته ویې ویل ما ته لټولې، صدیق علي خان چېرته تللی دی؟ هغه ټینګار کاوه چې موږ زر تر زره سرنګاپتم ته روان سو. هغه د خپل پلار په نامه دا لیک هم ماته راکړ، واخله.
رضیه د خپل نوکر له لاسه کاغذ واخیست او ویې ویل ما دا اوس د کلا قومندان سره ولیدل، ته ولاړ شه تیاري کوه، موږ به د شپې په وروستۍ برخه کې له دې ځایه روانېږو. لږ ځنډ وروسته رضیه په خپله خونه کې د ډیوې رڼا ته د صدیقالۍ لنډ لیک ولوست. هغه لیکلي وه: پلارجانه او ګرانې مورې، زه یوه بې اصلي نجلۍ تاسو ته درلیږم. زما سره د ټولې کیسې وخت اوس نسته. رضیه ستاسې مینې، مهرباني او نیکو دعاګانو ته اړتیا لري او زما باور دی چې تاسو به دا ناامیده نه کړئ. ستاسو زوی صدیق علي. محترمو اوریدونکو، دا چې صدیق علي خان به د اننپور کلا وژغوري او کنه، او انګریزان به تر کومه ځایه پورې پر شا بوځي، د دې او د دې ته ورته پوښتنو ځوابونه به په راتلونکي برخو کې واورو. تر هغه وخته مو پر پاک سپېڅلي لایزال رب سپارم. شاد، آباد او ودان اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.